بسم الله الرحمن الرحيم. انفال مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لتا څخه د انفال یعنی د ولجې د مالونو په باب پوښتنه کوي. وایا د انفال یعنی د ولجې مالونه خود الله او د هغه د پیغمبر دي. نو تاسو له الله څخه ویریږئ او خپل منځي اړیکې سمې کړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ریښتینی مؤمنان خو هغه دي چې د هغو زړونه د الله د یاد په اوریدلو لړزيږي او کله چې د هغو په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي نو د هغو ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې اعتماد لري. هغه کسان چې لمونځ قایموي او چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه زموږ په لار کې لګوي. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. همداسې خلک حقيقي مؤمنان دي. د هغو لپاره د هغو رب سره لوی درجې دي. له ګناهونو څخه تیریدنه او ډیره غوره روزي ده. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. د دې ولجې د مالونو په باب همغه صورت را منځته کیږي لکه څنګه چې په هغه وخت کې را منځته شوی و چې کله ستاره تل حق سره له خپل کور وېستلې وي او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډیره بده بریښېدله. هغوی د دې حق په باب له تاسو سره په جګړه وو په داسې حال کې چې هغه په ډاګه څرګنده ښکاره شوی. د هغو حال دا و چې تاسو ویل د سترګو لیدلې مرګ لوري ته وروستل کیږي. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. یاد کړئ هغه وخت چې الله له تاسو سره وعده کوله چې له دوه ډلو څخه به یو تاسو ته په لاس درشي. تاسو غوښتل چې کمزوري ډلې د په لاس درشي خو د الله اراده دا و چې په خپل لارښوونو سره حق ثابت وکړي او د کافرانو بیخو باسي تر څو چې حق ثابت شي او باطل پاتې شي. که دا د مجرمانو لپاره څومره ناکاره بریښي هم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. او هغه وخت چې کله تاسو خپل پروردګار ته فریاد کوئ په جواب کې هغه فرمایل چې زه ستاسو د مرستې لپاره پر لپسې یو زر فرښتې درلېږم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. دا خبره الله تاسو ته صرف په دې خاطر دروخول چې تاسو لپاره زیری وي او تاسو زړونه پر ډاډش کنه نو مرسته خو چې هر کله کیږي د همغه الله له لوري کیږي په یقیني توګه الله بر الله سود حکمت څښتن دی. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. او هغه وخت چې کله الله له خپل لوري نه د پریشانی په بڼه کې پر تاسو باندې د ډاډین او نو ویریدو کیفیت خوراو او له اسمانه پر تاسو باندې اوبو ورولې ترڅو چې تاسو پاک کړي او له تاسو څخه د شیطان وسوسه ایسته کړي او تاسو همت پیاوړی کړي او د هغه په وسیله تاسو قدمونه ټینګ کړي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. او هغه وخت چې کله ستاره پرښتو ته وحی وکړه چې زله تاسو سره يم د مؤمنانو قدمونه ثابت کړئ زبا هم دا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره واچو نو تاسو د هغو پر غاړو باندې گزار وکړئ او بند باندې وایي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د الانفال مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 14 آیت څخه اوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. دا ځکه چې دی خلق الله او د هغه پیغمبر سره مقابله کړې ده او څوک چې الله او د هغه رسول سره مقابله وکړي الله په ډیره سختۍ سره هغه نیسي. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. دا دي ستاسو مجازات اوس خوند وڅکي او تاسو ته د ښکاروي چې د حق د منکرانو لپاره د دوزخ عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اے ایمان راوړونکو کله چې تاسو دی ولخر په بڼه له کافرانو سره مخ یاست نو هغه ته شام ماړوي. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. څوک چې په داسې موقع کې شاوړوي مګر دا چې د جنگي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا کوم بل پوت سره د یو ځای کې ټول لپاره نو هغه به د خدای په غضب اخته شي. د هغه استوګن ځای به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډیر ناکار ځای دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. نو حقیقت دا دی چې تاسو هغوی ونه وژل بلکې الله هغوی وژل او تاسو نه ویشتلی بلکې الله ویشتلی او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان لوي ډېر ښه ازموینې څخه په بری سره تیر کړي په باوري توګه الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. دا معامله خو له تاسو سره ده او له کافرانو سره معامله دا ده چې الله د هغو د چلونو کمزوري کوونکی دی. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. دی کافرانو ته وایي که تاسو فیصله غوښتله نو دا د فیصله مو مخې ته راغله اوس که منشي نو همدا ستاسو لپاره ډیره ښه ده او که بیا وګرځي او همغه حماقت تکرار کړی نو موږ به هم همغه سزا تکرار کړو او ستاسو ډله که هر څومره زیاته هم وي ستاسو په درد به ونشي خوړلای. الله د مؤمنانو ملګری دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اے مؤمنان د الله او د هغه پیغمبر اطاعت وکړئ او د حکم له اوریدون وروسته له هغه څخه غاړه مغړوي. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. د هغو خلکو په شان مکیږي چې هغه ویل چې موږ واوریدل په داسې حال کې چې هغه نه اوري. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. په یقیني توګه د خدای په نزد ساکخانو ډیره بدن نوع هغه کانه ګونګیان خلک دي چې له پوهې نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. که الله دا غنلې وای چې په دوی کې یو څه خطوب هم شته نو ارومرو به دوی ته د اوریدو وس ورکړیو خو له خطوب نه پرته کې دوی اورولي وای نو په بیعتنایي سره ورڅخه مخاړه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اے ایمان راوړونکو د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک وایي چې کله پیغمبر تاسو ته د هغه شی په لوري بلنه درکړي چې تاسو ته ژوند بخښونکی دی او په هیږي چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځ حایل دی او د همغه لوري ته به تاسو ورغونډ کړئ شي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. او له هغه فتنې څخه ځان وژغوري چې د هغې ناوړه غیزه په ځانګړي توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نشي چې په تاسو کې چا ګناه کړی او په هغې چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. واذكروا إذ
أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هغه وخت د پزړه کړی چې کله تاسو لګوي پزمکه کې تاسو کمزوري ګڼل کېدی تاسو ویریدلې چې خلق مول منځ یو نشي بیا الله تاسو ته د پناه ځای برابر کړ په خپل مرسته تاسو مټ قوي کړ او خاروزی در ورسوله خای چې تاسو شکر وستونکي اوسئ. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے مؤمنانو له پوهې او ادراک سره له الله او د هغه پیغمبر سره خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې ټګي مکوئ. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. او په هیږي چې ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه په حقیقت کې د ازمویښت وسایل دي او له الله سره د اجر ورکولو لپاره ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے مؤمنانو که تاسو له خدای وویریږئ نو الله به تاسو ته محک یعنی فرقان در په برخه کړي چې په هغه سره د حق او باطل ترمنځ توپیر وکړي او تاسو به دی به درڅخه ایست کړي او تاسو قصور به درو بخي. الله لوی فضل کوونکی دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. هغه وخت هم د یادونې وړ دی چې د حق منکرانو ستا په خلاف د سیسي جوړولې چې تا بندي کړي یا دی ووجني یا د وطن وشړي غوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله خپل تدبیر کاو او الله تر ټولو ډیر ښه تدبیر کوونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. کله چې هغوی ته زموږ آیاتونه اورول کېدل نو ویلې چې هو واموریدل کوم غواړو نو دغه راز خبرې مونږ هم جوړولای شو دا خو همغه زړې افسانې دي چې له پخوانیو خلکو څخه راپاتې. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. او هغه خبره هم د یادونه وړ ده چې هغوی ویلیو خدایا کدا پر اختیار سره حق دی او ستالو لوري دی نو پر مونږ باندې اسمانه تیږي وروه یا را باندې کوم دردناک عذاب راوړه. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. په هغه وخت کې خو الله په هغوی باندې د عذاب نازلونکی نو ترڅو پورې چې ته د هغو په منځ کې موجود وي او نه د الله د عادت دی چې خلق بخنه غوښتونکي وي او هغه ورته سزا ورکړي. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
اوس به ولې هغه ور باندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لار بندوي په داسې حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي د هغه مشروع متولیان یوازې پرهیزګاران کېدلی شي خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهیږي وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بیت الله ته د دې خلکو لمون څوي خوشپېلې غږوي او چکچکی وایي نو دا د اوس له حق څخه د خپل هغه انکار په مجازات کې چې تاسو کوي د دې عذاب خوند وڅکي إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون کوم خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی هغوی خپل شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي او په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي بیا به هغوی مغلوب وي بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي ترڅو چې الله ناپاکي له پاکۍ نه بیل کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډیری یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ای پیغمبره د کافرانو ته وایي چې که اوس هم را واوړي نو چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تیرېدنه وشي او که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټول ته ښکاره دي د الانفال مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اوري وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ای مؤمنانو لدی کافرانو سره تر هغه پورې وجنګيږي چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي بیا که هغوی له فتنې نه لاس واخیسته نو د هغو د عملونو لیدونکی الله دی وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ او که هغوی ونه منله نو په هیږي چې الله ستاسو سرپرست دی او هغه ډیر ښه ساتونکی او مرستندوی دی واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
او تاسو ته معلومه وي چې د ولجې څخه مال چې تاسو په لاس را وړای دی د هغه پنځمه برخه د الله او د هغه د پیغمبر او د خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده که تاسو په الله او په هغه شی باندې ایمان را وړی وي چې د فیصلې په ورځ یعنی د دواړو لخرو د مخامخ کېدو په ورځ مونږ پر خپل بنده باندې نازل کړیو نو دا برخه په خوښۍ سره ادا کړئ الله په هر څه قادر دی إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ هغه وخت در پزړه کړی چې تاسو د ناو په دی غاړه کې وي او هغوی په هغه بل غاړه کې ډیر شوی او کاروان له تاسو نه لاندې د ساحل خواته که چیرته لمخکې نه تاسو او د هغو په منځ کې د مقابله تړون شوی وای نو تاسو به ارومرو په دی وخت کې څنګه کړای وای هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړی و هغه منځ راشي ترڅو هلاکی دونکي لخر دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندۍ پاتې کیدونکي دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندۍ پاتې شي په باوري ډول الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور او اے پیغمبره هغه وخت در پزړه کړه چې خدای هغوی تاسو په خوب کې کم درو خودل که چیرته د هغوی شمیر تاسو زیات درخودلای وای نو تاسو به ارومرو خپل همت بایللی او د جنگ په باب به مو شخړه پیل کړې و خو الله تاسو له دین وژغورلی په یقیني ډول هغه ان د سينو پر راز پوهیږي وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او یاد کړئ چې کله د نختی په وخت کې خدای ستاسو په نظر دښمنان لګ راوستل او د هغوی په نظر تاسو لګ وروستلی ترڅو کوم کار چې کیدونکو یو الله هغه وکړي په پای کې ټول چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اے مؤمنانو کله چې کومې ډلې سره ستاسو مقابله وي نو کلک ولاړ شئ او الله ډیر یادوي هله د چې تاسو ته به برای در په برخه وي وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين او د الله او د هغه پیغمبر امر منونکي اوسئ او په خپل منځو کې شخړه مکوئ کنه نو په تاسو کې به کمزوري پیدا شي برم یعنی د مقاومت توان به مو لاړ شي لزغم نه کار واخلي په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط او تاسو د هغو خلکو غوندې مکیږي چې له خپل کورونو څخه په ویاړ او افتخار سره او خلکو ته د خودنې لپاره راووتل او کړنلارې دا ده چې خلک د الله له لارې څخه منکوي او چې څه کوي د خدای له مؤاخذې نه دی باندې نه دي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لګوندې هغه وخت در پزر کړه چې شیطان د دې خلکو په نظر کې د دې خلکو کړو وړ خایسته بری کولیو او دوی ته ویلو چې نن پر تاسو باندې څوک نشي برلاس کېدای او دا چې زه بل تاسو سره یم او کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوي نو هغه په پوندو په شاته او شو او ویل چې زه تاسو له ملګرتیا نه بیزار یم زه هغه څه وینم چې تاسو نه وینئ زه له خدای ویریږم او خدای ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. کله چې منافقان او ټول هغه خلکو چې زړونه په ناروغي اخته دي ویل چې دا خلک خود دوی دین سودایي او لیونیان کړی دي په داسې حال کې چې څوک په الله باندې توکل وکړي نو په باوري ډول الله زیات برلاسه او حکمت والا دی. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. کاش کې تا هغه حالت لیدل شوي چې کله پرښتو د وجل شو کافرانو ساګانی اخیستلې د هغوی په مخونو او چټونو باندې گزارونه کول او ویلې دا د اوس د سوځېدو سزا وګالي. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا هغه جزا ده چې د هغې وسایل ستاسو خپل لاسونو د مخه تیار کړیو کنه الله خو پر خپل بندگانو باندې ظلم کوونکی نه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. له هغه سره دا معامله په همغه شان وشوه لکه څنګه چې له فرعونانو او له هغونه مخکنیو نورو خلکو سره شوې ده چې هغوی د الله د آیتونو لمنلو څخه انکار وکړ او الله د هغوی په ګناهونو باندې هغوی ونیول. الله قوي او سخت سزا ورکوونکی دی. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. دا د الله د دې عادت سره سم شول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته ورپبخه کړی وي تر هغه پورې نه بدلوي تر څو چې هغه قوم په خپل کړنلاره او کړنچاره نوی بدل کړي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. له فرعونانو او له هغونه مخکنیو قومونو سره چې څه وشول هغه د همدې قانون سره سم وشول. هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل. اله بیا موږ د هغوی د ګناهونو په مجازات کې هغوی هلاک کړل او فرعونیان مو غرق کړل. دا ټول ظالمان. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. په یقیني توګه د الله په نسبت ځمکه باندې خوځیدونکي مخلوق کې تر ټولو بدتره هغه خلک دي چې د حق له منلو نه منکر شوي دي
بیا په هیڅ ډول د هغه منلو ته حاضر نه دي. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. په تیر بیا له دوی نه هغه خلک چې له هغو سره تا وعده وکړه بیا هغوی په هر وخت کې هغه ماتوي او یو بد سره له خدای نه ویریږي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نو که دا خلک ته په جګړه کې په لاس درشي نو داسې څو سره وکړه چې له هغو وروسته چې نور څوک د دغه راز کړنچاري غوړه کوونکی وي هغوی حواس بایلي ایله د چې د وعدې ماتونکو له دې عاقبت څخه هغوی درس واخلي. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. او که چېرته د کوم قوم له خیانت نه ستا ویره وي نو د هغو تړون په ښکاره ډول د هغو په وړاندې وغورځوه. دا یقیني ده چې الله خائنان نه خوښوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. د حق منکران دی په دې غلط انګیرنه کې نوی چې هغوی له مسلمانانو څخه لوبه وګټله. دا یقیني ده چې هغوی مسلمانان نشي بې وسه کولای. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او تاسو تر خپل وسه ډیر زیات طاقت او تیار زین کړی او سونه د هغوی د مقابله لپاره برابر کړی تر څو چې په دې وسیله د الله پر دښمنانو پر خپل دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولي چې تاسو نه پیژنئ خو الله یې پیژني. د الله په لار کې چې تاسو هر څه ولګوي د هغو پوره بشپړ مکافات به تاسو لوري ته راوګرځول شي او له تاسو سره به هیڅ کله ظلم نشي. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او ای پیغمبره که دښمن دروغي جوړ یعنی اشتي خواته میلانو لري نو ته هم د هغې لپاره تیار اوسه او پر الله باندې توکل وکړه. په یقیني ډول هماغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. او که هغه د غلوونې نیت لري نو ستاسو لپاره الله کافی دی. هماغه ذات دی چې په خپل مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستاسو ملاتړ وکړ او د مؤمنانو زړونه یو له بل سره ولګول. که تا د ځمکې د مخ ټولې خزانې لګولې هم وای نو د دې خلکو په زړونو کې د خپل منځي مینه نشوي اچولای خو الله دی چې د دوی زړونه سره ولګول. په یقیني توګه هغه ډیر زورور او د حکمت خاوند دی. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ای پیغمبره ستاسو لپاره او ستاسو مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافی دی. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200
وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. ای پیغمبره، مؤمنان جنگ ته وهڅوه، کله تاسو نه شل تنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې برلاسي شي، او که سلطنه داسي وي نو د حق د منکرانو په 0 تنو باندې به برلاسي شي، ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې پوهه نه لري. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خنو اوس الله ستاسو پیټه سپکړ او هغه ته معلومه شو چې اوس په تاسو کې کمزوري ده، نو کله تاسو نه سلطنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې، او که زرتنه داسي وي نو په 2000 باندې به د الله په حکم برلاسي شي، او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. له هیڅ پیغمبر سره دا نه کوي چې له هغه سره جنگي اسیران ترڅو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان په خشان وټکوي. تاسو د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله تر نظر لاندې آخرت دی، او الله برلاسه او د حکمت خاوند دی. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. کله الله لیکنه مخکې نه وای شوی نو څه چې تاسو اخیستي دي د هغه په مجازات کې به تاسو ته ډیره لویه سزا درکړای شوی وای. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نو کوم مالونه چې تاسو د ولجی په ډول په لاس را وړي دي هغه خوري، هغه حلال او پاک دي، او له الله نه په ویره کې اوسئ. په یقیني توګه الله تیری دونکې او رحم کوونکی دی. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ای پیغمبره، هغه بندیانو ته چې ستاسو په لاس کې دی وایي چې که الله ته معلومه وایي چې ستاسو په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسو ته له هغه څه نه زیات درکړي چې له تاسو څخه اخیستل شوی دي، او ستاسو خطاوي به وبخي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. خو که هغوی له تاسو سره د خیانت اراده لري نو لدین مخکې هغوی له الله سره هم خیانت کړی دی، لکه چې د همغه کار سزا الله غوته ورکړه چې هغوی ستا لاس ته راغلي. الله په هر څه پوهیږي، د حکمت خاوند دی. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين
ينفعهم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. کوم خلکو چې ایمان راوړ او هجرت وکړ او د الله په لار کې په خپل سر او مال وجنګیدل او کوم خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره مرسته وکړه هغوی په اصل کې یو د بل دوستان یعنی مرستن دوی دي. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړای دی خو هجرت نه دی کړی نو له هغو سره ستاسو کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی. هو که هغوی د دین په باب له تاسو نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسو باندې فرض دي. خو د یو داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره تاسو تړون وي تاسو چې څه کوي الله هغه ویني. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. کوم کسان چې له حق منکر دي هغوی یو د بل حمایت کوي که تاسو دا ونکړئ یعنی له یو بل سره خپل پیوستونو نه ساتي نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد راولاړوي. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. کوم خلکو چې ایمان راوړ او د الله په لار کې کور کلی پریخود او جهاد وکړ او کوم خلکو چې پناه ورکړ او مرسته وکړه هغوی ریښتینی مؤمنان دي. د هغو لپاره د ګناهونو بخښنه او ډیره ښه روزي ده. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. او کوم کسانو چې ورسره ایمان راوړ او بیا هجرت وکړ او له تاسو سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ هغوی هم له تاسو څخه دي. او د الله په کتاب کې دی ویني خپلوان د میراث د وړلو له نظر یو د بل زیات حقدار دي. په یقیني ډول الله په هر څه باندې پوهیږي.